شاجوی هغه ولسوالي ده چې په یاد ولایت کې تر نورو ولسوالیو ډېر نفوس لري. دغه ولسوالي د افغانستان په جنوب کې پرته ده. موږ دلته راغلي یو تر څو د دې ولسوالۍ له وګړو سره له نږدې وګورو. دلته خلک له محلي حکومتولۍ څخه خوښ برېښي. دوی وایي چې په تیرو کې به دلته یوازې د ډزو غږونه او کاروبار په ټپه ولاړ و. خو دا مهال له لرې پرتو سیمو څخه ډېری کسان د چکر وهلو لپاره د ولسوالۍ په ځانګړي ډول د چینو سیمې ته ورځي. ورځ دلته بیخي ښه ډېر سیلانیان ډېر مخلوق راځي، کوم مشکل انشاءالله نشته ورته. شلوړ چې د غرو خواته ولاړ شي نو هلته د غرو منطقې دی او ښه امنیت هم تامین دی او دا شلوړ سمندري ځای دی او موږ ډېر وخت هرې جمعې پر د هر وخت موږ کوشش کوو چې راسو دلې خپل ساتیری وکړو د ملګرو یارانو سره مندرې وکړو. دلته هټیوال د خپلې راکړې ورکړې په پار خوښمند دي او د سکون په فضا کې ژوند تېروي. جامد یم له ترداري څخه بیخي خوشحاله یو انشاءالله بیخي مشکل نشته شپه یې کوله دې مشکل نشته پکې بیخي امنیت شی نشته خوشحاله بیخي دارسته څخه 100% خوشحاله یو که شپه وي که ورځ وي هرې خوا ته او هر طرف ته چې وغواړو کلی شو کوم پیسې په جیب کې وي او کوم نه وي په جیب کې. مخکې موږ 500 افغانۍ په جیب کې نه سوای ګرځولی په دې خاطر چې غله و پیس و فساد و. اوس په هر ټیم کې هرې خوا ته کلی شو راکلی شو که مریض وي که بل څه وي که بل څه وي. د دې ولسوالۍ سرپرست وایي چې شپه ورځ ولسونه خدمت کوي او زیاتوي چې تر دې مهاله په دې ولسوالۍ کې هیڅ امنیتي ستونزه نه ده رامنځته شوې. تقریبا په د اته میاشتې کې 200 قضیې موږ حل کړي دي. خلکو ته ډېر امنیت ته ډېر ډاډ درللی. د شپې و د ورځې هر وخت رفتار شته، یو څوک چې چا په بندي کې نشته، ډېر امنیت الحمدلله. د ولسونو سره الحمدلله 14مه 15مه ورځ 2مه جمعه باندې موږ د دې مجلس لرو، اداري مجلس لرو، علما راغواړو، د کلي سپین ږیري راغواړو، د بازار سپین ږیري راغواړو، د هغو سره مشورې کوو، هغه زموږ ته مشورې راکوي، موږ هغو ته مشورې ورکوو. نو ډېر الحمدلله برابر دی خلک ټول. دا په داسې حال کې ده چې د تیر دولت پر مهال د دې ولسوالۍ زیات شمېر کورنۍ د جنګ جګړو له امله بې ځایه سوي چې د اسلامي امارت له حاکمېدو وروسته ډېری کورنۍ خپلو مینو ته راستنې سوي دي. محمد نعیم ستوري، ژوندون راډیو ټلویزیون، زابل.